بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. نن زه تاسو سره په دوه مهمو موضوعاتو باندې بحث کوم او غوښتل مې چې په دې اړه تاسو ته معلومات درکړم. تاسو پوهیږئ چې اوس پسرلی دی او په دغه وخت کې د غواګانو د غویمه کېدلو کوم موسم چې دا پیل کېږي او دا تر خزان تر اخر وخته پورې. نو په دغه وخت کې څه کول پکار دي چې ستاسو غواګانې په وخت باندې پلار شي او د وخت د ضایع کېدو څخه مخنیوی وشي. ځکه که تر خزانه پورې اکثره غواګانې بلار بې نه شي نو بیا د ژمي په راتګ باندې چې دی تاسو ته معلومات دی چې په افغانستان کې د یو سلسله مشکلاتو په اساس باندې غواګانې بیا بل پسرلي ته پاتې کېږي. نو راځو یوه د هغې نه مهمه موضوع چې د هغه بې وخته الکا ده. تاسې باید په وخت باندې الکا وکړئ. د وخت پیژندل څنګه کېږي؟ غواګانې عموما د هغې د غویمه کېدلو دوران چې په نورمال حالتونو کې دا 4 ساعتونه وي. بعضې غواګانې د هغې د غویمتوب حالت چې هغه اوږد وي 14 ساعتونو پورې رسېږي. بعضې غواګانې چې هغه داسې شته چې هغې کې د غویمتوب دوران 6 ساعته وي. خو په صورت عادي حالتو کې یا په صورت نورمال کې غواګانې 4 ساعته د غویمتوب دوران وي. اوس یو غوا که چېرته 6 بجې غویمه شي د سهار، نو بل سهار 6 بجې چې دی د غویمتوب دا کوم مرحله چې ده دا ختمیږي او تخمه د غویمتوب په آخري وخت کې چې دی دا ازادیږي. نو که چېرته ستاسې غواګانې سهار 6 بجې غویمه شوې نو دا 12 ساعته وروسته د غویمتوب نه چې دی دا څه کوي؟ د غویمتوب په دوران کې الکا کوي. که ستاسې غوا سهار 6 بجې چې ته غویمه شوله نو دا ماښام 6 بجې دا تاسو الکا کوي. اوس په افغانستان کې 2 غټ موضوعات دي چې غواګانې اکثره وخت نه بلاربېږي او غواګانې چې دی د دغې 2 تخنیکي مشکلاتو په وجه چې دی غواګانې بیا وار راوړي بیا غویمه کېږي او نه بلاربېږي. هغه لومړی دا نه چې د اکثرو خلکو اکثره خلک یا کوم مالداران چې دي دوی ته دا معلومات نه کېږي د غوا څه وخت غویمه شوې ده. مثلا د شپې 2 بجې غویمه شوې ده یا 3 بجې غویمه شوې یا وار راوړی. بیا دا معلومات چې دي په اکثره ډول باندې دا نادرست وي. بعضې غواګانې داسې چې هغه ماښام غویمه شوي او دوی ته معلومات نه کېږي او بیا سهار چې دی دوی خبر شوي بیا ډاکټر ماښام ته راشي. نو اکثر هغه وختونو کې چې کله غواګانې ناوخته القا شي، ډېرې زیاتې ناوخته القا شي، مثلا ماښام 6 بجې غویمه شوې ده تاسو غوا خپله نه دی لیدلې او بیا سهار 6 بجې تاسو خپله غوا وګورئ او بیا ماښام 6 بجې په سبا ماښام 6 بجې باندې چې دی دته تاسو دغه راوړئ ډاکټر راوړئ او هغه ته القا وکړي. نو څنګه کېږي دا غوا چې دا د دې د لګېدلو فیصدي چې ده دا ډېره زیاته کمه ده. بله موضوع دا ده چې مثلا تاسو غوا ولیدله 10 بجې غویمه شوې ده، تاسو ډاکټر ته زنګ ووهو، ډاکټر څنګه 3 بجې راغی. اکثره ډاکټر صاحبان چې دي تاسو پوهېږئ په افغانستان کې د لارو د خرابوالي د وجې یا د وظیفې کوم تخنیکي مشکلات چې دي هغه تر ناوخته پورې غواګانو ته لاسرسی نه لري. نو هغوی کوشش کوي اکثره وخت چې دا غواګانې د 5 بجو نه مخکې یا د 6 بجو نه مخکې الکا کړي. نو غوا چې په 10 بجې غویمه شوي که هغې ته تاسو په 6 بجو باندې الکا وکړي د دې د لګېدلو فیصدي دا کمه راځي. نو کوشش دا وکړئ چې کوم ډاکټر صاحبان تاسې راغواړئ دا په وخت باندې راغواړئ. که ستاسو غوا 10 بجې وار راوړئ نو د شپې 10 بجې الکا وکړي. که چېرته تاسو سره کوم نږدې ډاکټر وي، که چېرته تاسو د مخکې د وخت نه الکا وکړئ نو د دغې د لګېدلو فیصدي ډېره زیاته کمه وي. په یاد ولرئ چې په دغه صورت کې باید تاسو دویم ځل الکا وکړئ. که تاسو مخکې د وخت نه الکا وکړه تاسو ته پکار ده چې 6 ساعته وروسته یا 8 ساعته وروسته یا 10 ساعته وروسته دویم ځلي بیا دې ته الکا وکړئ. ولې؟ دغه کوم الکاګانې چې دي دا خپل عمر لري. دغه تخمه نارینه تخمه خپل عمر لري. دا د 8 ساعتونو پورې د 10 ساعتونو پورې جرمنۍ یا فرانسوي تخمې چې دا 8 ساعتونو پورې حتی تر 10 ساعتونو پورې ژوندي پاتې کېږي. ځینې شته چې 14 ساعتونو پورې پاتې کېږي. خو دا نورې چې دي دا تقریبا 18 ساعته 19 ساعته 14 ساعته دومره پورې ژوندي پاتې کېږي. نو تاسو چې کله مخکې د وخت نه الکا وکړئ نو دا تخمه نارینه تخمه چې ده دا مخکې د دې نه چې ښځینه تخمه راشي دا څنګه کېږي دا د منځه ځي. نو په یاد ساتئ چې 12 ساعته نه مخکې الکا مه کوئ ځکه دا نتیجه نه لري. که ستاسې غوا 8 بجې مثال درکړم وار راوړه د ورځې غویمه شوله نو 8 بجې ماښام دې ته 8 بجو نه مخکې ماښام دې ته الکا مه کوئ ځکه چې دا څنګه کېږي ستاسو وخت هم ضایع کېږي، پیسې هم ضایع کېږي او یو لوی سرګردانۍ باندې مخ کېږي. بله موضوع دا ده چې تاسې کله الکا کوئ نو د دې دا نیچه چې کومه د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت زموږ د شرکت ستنې دي
دا د ځان سره وساتئ. یو خو به دی چې تاسو ته څوک به جالس سره نه وي، او دویمه دا ده چې تاسو سره حد اقل تاریخچې، ځکه بل ځل چې بیا تاسو نسل اصلاح کوئ نو تاسو ته بیا معلومات، ځکه موږ په راتلونکي کې پروګرام لرو انشاءالله تعالی چې بیا هغې دا همخوني چې ده دا سره نږدې نشي، یا نزدېکت د مور او پلار او د فامیلونو ترمنځ نږدې نشي. نو تاسو ته بیا موږ ځینې پروګرامونه بیا انشاءالله په مخکې وړو چې په هغې کې تاسو دا معلومات چې دغه غوا د چا لور وه او دې ته باید آینده کې زه بله کومه ستنه وکړم. دا اوس چې اکثره غواګانې تېرېږي، یو خو دا چې مخکې د وخت نه القا کېږي، وروسته وخت نه القا کېږي، یا ځینې غواګانې داسې چې هغه د هغې معلومات غلطي چې دا څه وخت دې څه وخت بیمه شوې ده. د دې سره خوا کې کومې غواګانې چې هغې کې د رحم میکروب دی، دا میکروب په سترګو باندې نه لیدل کېږي. نو که یو غوا بار ځل یې 4 ځلو نه زیاته شوله یا 3 ځلو نه زیاته شوله، ډاکټر صاحبانو ته تاسو خواهش وکړئ چې دې څه وکړي، دې ته په رحم کې انټي بیوټیک زر کړي او دغه انټي بیوټیک وکولی شي دا دننه میکروبونه چې دی دا ووژني. هغه غواګانې چې هغه سیست لري یا دانه لري یا کڅوړه لري په تخمدان باندې، مخکې د نه ډاکټر صاحبان د القا کړي، یو ځل یې تاسې وګورئ چې دې کې خو دا سیست شته دی که نشته دی. دا شیونه ډېر زیات مهم دي. په وخت القا کول، د القا وخت پیژندل چې دا څه وخت القا کو، د نیچې ساتل، او ورسره خوا کې د میکروب د دې درملنه چې دا ځای ضرور ده. په صورت عموم سره هولسټین غواګانې چې دي، هولسټین نسل په امریکا او دلته په اروپا کې کم از کم 2 ځل نه وروسته چې دا بلاربېږي. 2 ځل، کله 3 ځلو پورې ځي، کله خو 2 ځل چې دی 2.5 ځلو پورې چې دی دا په اوسط ډول باندې دی. او مومبیلیار نسل چې دی تقریبا 1.15 تقریبا د 1.5% نه لږ زیات، 1.5 ځل نه زیات چې دی ته باید القا ورکړي چې دا څه شي دا بلاربې شي. بلې هغه غواګانې دي چې هغه جینیټیکي مشکل لري، وراثت یې خراب راغلی دی او خراب نسل دی، نو هغې ته که تاسو هر څومره ښه القا وکړي، په وخت باندې القا وکړي، هغه بالاخره کسابۍ ته ځي. نو تاسو چې نن کوم نسل انتخابوئ تاسو د دې آینده وګورئ. نو الله جل جلاله وکړي چې دغه معلومات چې کوم تاسو ته موږ درکړی دی ستاسو په ګټه باندې تمام شي. دا ویډیو سره نشر کړئ تر څو نور مالداران او نورو دوستانو ته هم ورسېږي، تر څو دغه ټکي په نظر کې ونیسي او غواګانې په وخت باندې بلاربې شي. مننه، ښه وخت ولرئ.